مریم سما د پارلمان رئیس میر رحمان رحماني بې عزته کړ. دا چې څنګه اوسې ورته ویلي ویډیو تر پایه راسره وګورئ. سلام، ستړي مه شئ. د ولسي جرګې غړې مریم سما پرون د دې جرګې د عمومي غونډې پر مهال د یادې جرګې رئیس میر رحمان رحماني په خیانت، تورن او له ریاست څخه یې د استعفا غوښتنه وکړه. نوموړي رحماني ته په خطاب کې وویل چې د سولې کمیټې په نوم د ولسي جرګې له ادرسه یوه فرمایشي ډله ورته جوړه کړې او ځان یې د کمیټې رئیس اعلان کړی. د مریم سما په خبره رحماني پرون د موقت حکومت د ملاتړ په اړه د پروني کنفرانس په تړاو باید ملت ته روښانه کړي چې دا کار د کومې ډلې یا بهرني هیواد په اشاره کړی و. هغې رحماني ته وویل د کوم هیواد او ډلې څخه د افغانستان ملي ګټو پر خلاف فرمایش اخلي. مریم سما د میر رحمان رحماني یاد شوی کار د ولسي جرګې له ریاست او دغه راز له ملت سره خیانت وباله. نوموړي له رحماني وغوښتل چې که د موقت حکومت د غوښتنې حساسیت او هیواد ته د بربادۍ د تجربې په تاوان نه پوهیږي له دندې د استعفا وکړي. د مریم سما په خبره رحماني باید ومني چې پرون د بهرنیانو په اشاره یادې خبرې کړې وې، ځکه په دې کار پښیمانه کېدای نشي. یاد دې وي چې میر رحمان رحماني د موقت حکومت له طرحې ملاتړ کړی و. میر رحمان رحماني بیا چې د ولسي جرګې د غونډې مشري کوله او پکې حاضر و، مریم سما ته د خبرو له پای ته رسېدو وروسته وویل خدای دې وکړي مریم صاحب، دا د خپلې خبرې وې، د چارو ادارې خبرې نه وي. مریم سما هم دغه غبرګون ته غلې پاتې نه شوه او ژر رحماني ته په خطاب کې وویل زه ملي خیانت نه کوم، ښه ده که د چارو ادارې، امنیت شورا یا حکومت په خوله وغږېږم. یاد دې وي چې مریم سما د چارو ادارې مشر فضل فضلي ښې اړیکې سره لري. په هر حال د ولسي جرګې یو شمېر نورو وکیلانو هم پر میر رحمان رحماني ورته تورونه ولګول. یو شمېر وکیلانو هغه د موقت حکومت د ملاتړ له کبله د ایران او پاکستان په پلوۍ تورن کړ، خو رحماني وویل چې دوی له 40 کلونو راهیسې د پاکستان خلاف جنګېدلی. په هر حال تاسو د مریم سما او میر رحمان رحماني په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لایه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.